الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو در رجب مبارک میاشتی آغاز کړی دی، چونکه زمون مصروفیات دا وخت انتهایی زیات دي چې جلسه او دستاربندی ډیری کیږي، علما حفاظ او قراء فارغه کیږي، نو یو طرف بل طرف یو ځای بل ځای دعوتونه یي. بیا هم مختصر به تاسو ته د رجب د مبارک میاشتې یو څه فضایل بیان کو. اوله خبره دا چې د رجب میاشت ډیره مبارکه او د عظمت والا میاشت ده. امام علی القاری رحمه الله یو روایت نقل کړی، ان رجبا شهر عظیم، د رجب مبارک میاشت دا یو عظیمه میاشت ده، د عظمت والا میاشت ده. تضاعف فيه الحسنات، په دې کې نیکۍ دوچنده کیږي. کومه نیکي څوک وکړي هغه چې هر نیک عمل وي، رب العزال به دوچنده ثواب ورکړي. من صام یوما منه کان کصیام سنه، څوک چې د رجب د میاشتې یوه روژه ونیسي د ثواب په نیت باندې، نو الله رب العزال به د یوه کال د روژو ثواب ورکړي. امام طبرانی رحمه الله دا روایت هم نقل کړی په المعجم الکبیر کې، او امام اصبهانی صاحب په ترغیب و ترهیب کې هم ندی نقل کړی. او بل روایت کې راځي، ان فی الجنة نهرا، په جنت کې یو نهر دی چې په هغه کې اوبه بهیږي، چې د هغه نوم دی رجب. ماؤه اشد بیاضا، د هغې اوبه انتهایی زیات سپینې دي. من اللبن، تر شیدو لا هم د هغه نهر چې رجب نومیږي اوبه سپینې دي. واحلی من العسل، او تر شهدو تر عسلو د هغې اوبه خوږې دي. من صام یوما من رجب، څوک چې د رجب د میاشتې یوه روژه ونیسي، سقاه الله من ذلك النهر، رب العزال به د دې نهر اوبه په نصیب کې، د دې اوبو څخه به یې اوبه کړي. امام بهقي رحمه الله دا روایت په شعب الایمان کې نقل کړی. او بل روایت کې راځي، من صام 7 ایام، څوک چې د رجب د میاشتې اووه روژې ونیسي، اغلق عنه 7 ابواب النار، رب العزال به پر ده باندې د جهنم اووه دروازې وتړي، د جهنم دروازې به ورباندې بندې کړي، د جهنم څخه به نجات ورته نصیب کړي. ومن صام من رجب 10 ایام، څوک چې د رجب د میاشتې 10 روژې ونیسي، نادا مناد فی السماء، د اسمان څخه به یو آواز وسي، ان سل تعطه، د دې چې ته سوال وکه رب العزال به هغه تا ته درکړي. کم حاجت چې لرې، کم سوال چې لرې، هغه سوال وکه چې رب العزال ستا د حاجت پوره کړي او دا مشکل دې رفع کړي. امام ابو نعیم رحمه الله او امام ابن عساکر رحمه الله دا روایت نقل کړی. او بل روایت کې راځي، ومن صام منه 8 ایام، څوک چې 8 ورځې د دې میاشتې روژې ونیسي، فتحت له ابواب الجنة 8، دته به خلاصې د جنت 8 دروازې. دا روایت هم امام خطیب رحمه الله په خپل تاریخ کې نقل کړی، او امام عبدالعزیز کتانی رحمه الله هم په فضل رجب کې نقل کړی. معززو، دا د دې مختصر فضایل دي چې په دې میاشت کې د روژې ډیر زیات فضیلت دی، بلکې د روژې نه د هر نیک عمل انتهایی زیات فضیلتونه دي چې هر مسلمان باید په دې کې استغفار ډیر ووایي، د قرآن کریم تلاوت ډیر وکړي، روژه ونیسي، ذکر اذکار وکړي، صدقات و خیراتونه وکړي. هر نیک کار چې وي رب العزال دوچنده د هغه ثواب ورکړي. مسلمان د دې څخه باید غافله نشي. او دلته د یوې شبهې ازاله کوم، تاسو هغې ته متوجه سئ. هغه دا
چې بعضې روایت د رجب په میاشتې کې د نهي د راغلي دي چې روژې مه نیسئ. امام علي القاري رحمه الله د هغې مختصر جواب دا کړی دی په محمول على اعتقاد وجوبه. هغه ټول محمول دی پر دې باندې چې څوک عقیده د وجوب ولري، نو که څوک د وجوب عقیده نه لري ویې نیسي، رب العزال به دا ثوابونه ورته ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتی حکیم الله صابر الحنفي صاحب.